په سلامونو مو هرکلی کومه خوښ یم چې له تاسې سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم. که مو چینل نه یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. نننۍ ویډیو مو د افغانستان او د ایرلینډ د لوبو په باره کې ده چې د افغانستان او د ایرلینډ شلاوریزې لوبې به په څو بجې ترسره کیږي او په کومو ورځو باندې به وي. اولنۍ شلاوریزه لوبه د افغانستان او د ایرلینډ پر 21 د فبروري باندې وي د افغانستان پر وخت پر 5:30 بجو باندې. دوهمه شلاوریزه لوبه د افغانستان او د ایرلینډ پر 23 د فبروري باندې وي، یعنی د شنبې په ورځ باندې پر 5:30 بجو باندې. او دریمه شلاوریزه لوبه د افغانستان او د ایرلینډ پر 23 د فبروري باندې وي، یعنی د یک شنبې په ورځ باندې. دغه لوبه به هم د په 5:30 بجې ترسره کیږي. دغه درې سره شلاوریزې لوبې به د ماښام پر 5:30 بجو باندې شروع کیږي، نه د سهار، د ماښام پر 5:30 بجو باندې. دغه لوبې به د هندوستان پر وخت باندې پر 6:30 بجې شروع کیږي. د پاکستان پر وخت باندې به دغه لوبې پر 6 بجې باندې شروع کیږي. د فرانسې، جرمني، ډنمارک، هالند، بلغاریا، سربستان، ترکیه او همدغسې نور مملکتونه لکه په اروپا کې چې وي، دغه لوبې به بیا پر 2 بجې باندې شروع کیږي. هغه دې هم خبر وي. نو همدغه د افغانستان او د ایرلینډ د لوبو په باره کې د وخت او ورځو معلومات یې وو چې ما تاسې ته درکړو. نو که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ تاسې خپله پوښتنه د افغانستان او د ایرلینډ د لوبو په باره کې چې هره کوم پوښتنه لرئ کولی شئ چې تاسې په کومنټ کې پرېږدئ او زه به انشاءالله تاسې ته به یې ځواب درکوم. نو که مو دا ویډیو خوښه سوي لایک او شیر یې کړئ. زموږ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.